अस्सलाम वालेकुम। यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन په اسانو ټکو کې د وړو بولو د تشو میتیازو د نالۍ چې کوم انفیکشن دی هغې ته یوټیآی ویلی شي او ډېر خلک د دې ښکار دي د دې مسلې او هغې ته پته هم نشته چې څه وجه ده. نو نن په دې ویډیو کې په اسانو ټکو کې تاسو ته نن په دې ویډیو کې زه تاسو په اسانو ټکو کې په دې پوهیږم چې د یوټیآی یعنی د تشو میتیازو د نالۍ دا انفیکشن چې کوم دی د دې څه وجې وي، د دې څه علامات وي او د دې هومیوپیتھک میډیسن کم استعمال پکار دی، کوم میډیسن چې هغې سره دا مسله انشاءالله مکمل طور باندې ختم شي. د ویډیو شروع کولو نه مخکې زما دا دعا ده چې الله پاک دې ټولو مریضانو ناروغو خلکو له شفای کامله نصیب کړي، امین. زه هومیوپیتھک ډاکټر او هربلیسټ یم. تاسو له زه په دې چینل باندې مستند میډیسن باره کې او مستند مشورې درکوم. امید دی تاسو به دا ویډیو مکمل ګورئ. یوټیآی یو وجه خو دا ده چې کوم خلک ډېر ګرم خوراکونه کوي، بازار کې دا مرچ مسالو والا خوراکونه کوي او اوبو استعمال کم کوي، نو هغې ته هم دا مسله کېږي. نو که هغې د اوبو استعمال سیوا کړي او د ګرم خوراکونه بند کړي، نو بغیر دوای انشاءالله د هغې ته مسله ختمه شي. خو که نه انفیکشن شوي په تشو میتیازو نالۍ کې انفیکشن شوی وي، نو بیا هغې لپاره د دوای استعمال لازمي دی او هغې لپاره هومیوپیتھک میډیسن ډېر بهترین رزلټ ورکوي. په یوټیآی کې تکلیف دا وي چې واړه بول چې کوم دي، وړوکی حاجت چې کوم دی هغه تکلیف سره راځي، د تشو میتیازو نالۍ کې درد کېږي او سوځی کېږي او بل خبر دا چې میتیازې چې دی، بله خبر دا چې تشې میتیازې په رکاوټ باندې راځي او صحیح انسان نشي فارغېدی. نو دا ټول علامات د یوټیآی دي او دا یو بیکټیریا ده، د هغې په وجه باندې کېږي. د هغې ډېر وجوهات وي، کم خلک ډېر پبلک ټایلټ استعمالوي هغې سره هم کېږي، یا چې کوم ګرم خوراکونه کوي، یا د بیکټیریا وجې هم کېږي، کوم ځای کې دا بیکټیریا موجود وي هغه ځای کې انسان کیني پاسي. نو ډېرې وجې کېدی شي. د دې بچ کېدو لپاره بهترین حل دا دی چې صفا ستره ژوند تېرول پکار دي او اوبو استعمال ډېر پکار دی. مرچکي مسالې خوراک دی استعمال دی کم کړی شي. د یوټیآی د مسلې ختمولو لپاره هومیوپیتھک دوه دوايانې زه تاسو دا وایم، دا ځان سره نوټ کړئ. انشاءالله د دې ډېر زیات بهترین رزلټ دی. یو دوايي چې کوم ده کینترس ته او بل ته کنابیسټایوا وایي. په سکرین باندې دا نومونه لیکلي، تاسو وګورئ. کینترس تاسو لومړی 15 ورځو لپاره کینترس او کنابیسټایوا چې کوم دی دا په 30 طاقت کې 30 طاقت کې واخلئ او سهار غرمه ماښام یې 10 قطرې په یو ګوټ اوبو کې اچوئ او د ډوډۍ نه ګنټه مخکې یا ګنټه پس استعمالوئ. یو ګوټ اوبو کې 10 قطرې اچوئ، سهار غرمه ماښام استعمالوئ. او دې سره کنابیسټایوا هم همدغه استعمال دی، 10 قطرې سهار غرمه ماښام ډوډۍ نه ګنټه مخکې یا ګنټه پس دا استعمال کې 15 ورځې انشاءالله تاسو د کنابیسټایوا 30 طاقت 30 پوټنسي کې او کینترس 30 طاقت 30 پوټنسي کې 15 ورځې استعمال کوي. او پسې نور 15 ورځې چې دی کینترس په 200 کې په 200 طاقت کې او کنابیسټایوا چې کوم دی په 200 کې یعنی په 200 طاقت کې نور 15 ورځې استعمال کوي. دا د یوې میاشتې کورس شو. انشاءالله یو میاشت استعمال کوي او سره پرهیز وکړئ. ستاسو د یوټیآی یعنی کې د وړو بولو د تشو میتیازو د حاجت چې کوم تکلیف دی او دا درد وي، دا مکمل دا سوځی دا جلن دا به مکمل طور پر انشاءالله ختم شي. نو ملګرو امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي او د نورو د مستند دوايانو باره کې، مستند مشورو پیژندلو باره کې زما دا چینل ډاکټر شبیر احمد ضرور سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده وشي. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.